علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ. دوستانو، ډیر افسوسناک او دردناک واقعه مخې ته راغلی. د پښتو ډیر مشهور او نامور نعتخوان شهنشاه باچا وفات شو. دوستانو، شهنشاه باچا چرته وفات شو او څنګه وفات شو؟ دوستانو، په دې ویډیو کې درته مکمل حقیقت بیانوم چې شهنشاه باچا څنګه وفات شو. دوستانو، که چېرې تاسو د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ نو زموږ دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې تاسو د مکمل معلومات نه خبر شئ چې آیا د پښتو نعتخوان شهنشاه باچا ولې او د څه بیمارۍ د لاسه وفات شو. نو ویډیو کتونه مخکې به تاسو ته زه یو وړوکی غونې ریکویسټ کوم، که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او تازه نیوز تاسو ته د ټولو نه مخکې در رسي. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د پښتو ډیر نامور نعتخوان شهنشاه باچا دوستانو وفات شو. دوستانو، دا ویل کېږي چې شهنشاه باچا د 2 هفتو نه د حیات آباد کمپلیکس اسپیټال پېښور کې زیر علاج و. دوستانو، دا ویل کېږي چې د هغه د زړه بیماری وه چې د هغې د وجې دوستانو هغه بیمار او بیا یې هغه ځای کې پېښور حیات آباد کې داخل کړی. دوستانو، د څو ورځو نه د هغه حالت ډیر زیات خراب شوی و. دوستانو، شهنشاه باچا د دین ډیر زیات خدمت کړی او ډیر ښکلی اواز او ډیر ښایسته ښایسته نعتونه به ویل. دوستانو، د شهنشاه باچا د مغفرت لپاره خامخا دعا وکړو چې الله پاک ورته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورنصیب کړي او د دو پسماندګانو ته صبر ورنصیب کړي، ځکه چې شهنشاه باچا د دین ډیر زیات خدمت کړی او ډیر زیات نعتخوان او ډیر ښایسته ښکلی اواز و. اخري کې به تاسو نه زه یو وړوکی غونې ریکویسټ کوم، که تاسو زموږ د چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د تازه نیوز به تاسو په خدمت کې هر ټیم تاسو ته حاضر وي. ډیره مننه، شکریه.